زموږ او ستاسو په پښتني معاشره کې دغه رقم عزتناک او پردناک لوري او خوند ډېرې کم ملاویږي. زه دغه فلارجان ته آفرین وایم چې د خپل لور ته دومره ښه تربیه ورکړې ده او خپل لور یې دومره په پرده کې ساتلې ده. دوستانو دغه زنانه د ملکن ده چې دی په 1200 لمبرو کې 1100 لمبرونه وړي دي چې په ټوله پېښور کې دا پر اول لمبر باندې راغلې ده. موږ او تاسو زموږ معاشره ښه پیژنو چې زموږ په یونیورسټیانو او کالجانو کې سره روان دي او څومره بې پردګي ده او څومره بې حیایي ده. زما هغه ټولو استادانو پرنسپلانو او اعلی افسران ته دغه خواست دی چې تاسو په خپلو یونیورسټیانو او کالجانو کې دغه هدایات جاري کړئ چې زموږ پښتنې خویندې ټولې په دغه ایجاب کې دغه خپل تعلیم حاصله کړي. تعلیم که څومره ګران دی په هر رقم پرده او ایجاب کې حاصله کیږي. دغه خور یو پښتنو خوندو ته یو میسج پرېښاوي چې موږ په هر رقم سخت ایجاب کې که وغواړو تعلیم حاصله کولی سو. دی په 1200 لمبرو کې 1100 لمبرونه وړي دي چې دا یو ریکارډ جوړ کړي و ټولو پښتنو خوندو ته دا میسج ورکړي چې تاسو خپل عزتونه سنبال وساتئ، تاسو په پرده کې تعلیم حاصله کولی سي. دا هیڅ مشکل کار نه دی که ایجاب هر څومره سخت وي خو تعلیم که تاسو وغواړئ حاصله کولی سي ځکه په دې کې ستاسو عزت او ستاسو د کورنۍ عزت دی. موږ او تاسو په کالجانو کې لیدلی دی چې کوم حالات روان دي. ویډیو به موږ تاسو ته پر سکرین ښکاره کړو چې نن سبا زموږ معاشره ډېره د تباهۍ خواته روانه ده. ما په خپله په یونیورسټیانو کې لیدلی دی چې تعلیم پکې دی د هغه سره سات 80% خلک د تعلیم بغیر په عیاشي پسې یونیورسټي ته ځي. دغه ویډیو تاسو وګورئ. زموږ او ستاسو پښتنې خویندې دغه رقم د سوشل میډیا دپاره خپل ځانونه او خپل عزتونه د کورنۍ عزتونه دغسې لیلام کړي. دغه پیغام در ټولو پښتنو ورونو او خویندو اعلی افسرانو او در ټولو استادانو پورې ورسوئ چې زموږ دغه مطالبه د زموږ ټولې پښتنې خویندې او لوڼې باید دغه رقم ایجابونه واغوندي او په دغه رقم د پښتنو په ایجاب کې ستاسو یونیورسټي او ستاسو کالج ته تګ وکړي. د دې سره به زموږ د معاشرې څخه ډېر غټ ناسور ختم سي او ډېره غټه بې پردګي به ختم سي. زموږ او ستاسو په معاشره کې به تبدیلي راسي. پیغام پر مخ در سره نشر کړئ او د معلوماتو دپاره زموږ شاکر سنګري پیج در سره فالو کړئ.